کار دا اصولو سره سم کړی دی جوړولو د وطن ته قسم کړی دی دې سړی څومره د ډېرو خلکو غم کړی دی زموږ د زړونو په ګلونو یې شبنم کړی دی زموږ د زړونو په ګلونو یې شبنم کړی دی هر یو کار د اصولو سره سم کړی دی جوړولو د وطن ته قسم کړی دی دې سړی څومره د ډېرو خلکو غم کړی دی زموږ د زړونو په ګلونو یې شبنم کړی دی زموږ د زړونو په ګلونو یې شبنم د ټولګټو وزارت له لوري د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس د لویو لارو په اوږدو کې په هر 70 کیلومترۍ کې یو محراب جومات او په ټول هیواد کې 15 محرابه مسجدونه رغول کیږي چې د هر یو جومات لپاره 3 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده او یاد جوماتونه به په یو وخت کې د 300 تنه یعنې د 100 نارینه او 130 ښځینه لمونځ کوونکو ظرفیت لري د ښځینه او نارینه لمونځ کوونکو لپاره په جلا توګه د اوداسه او لمانځه ځایونه په نظر کې نیول شوي دي دا لومړی ځل دی چې په ټول هیواد کې دا ډول معیاري جوماتونه د مسافرو هیوادوالو لپاره د هر ډول اسانتیاو په لرلو سره د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت له لوري رغول کیږي ټولګټو وزارت د کابل کندهار لویې لارې په اوږدو کې د 6 محرابه جوماتونو ودانیزې چارې د څه باندې 207.8 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل کړي دي چې په بیلابیل فزیکي پرمختګ سره جریان لري او د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی له رغنیزو چارو څخه د کار د چټکتیا او ښه ترسره کېدو په موخه څارنه کړې ده د کندهار ولایت اړوند په دامان ولسوالۍ کې د یو محراب جومات رغنیزې چارې تیر کال د 15.4 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوي دي چې په یاده پروژه کې د ټولګټو وزارت لخوا د مسؤل انجینر په خبره یاد مسجد په ټولو پرمختللو معیارونو سره رغول کیږي او ودانیزې چارې له 80% څخه زیاتې بشپړې شوې دي تیم لیدر پروژه مسجد دامان از طرف وزارت فواید عامه و مسجدی که در ولسوالی دامان ساخته میشه در فاصله 420 کیلومتری پل کمپانی الی ساحه پروژه مربوط است و در مسجدی که ما میسازیم در اینجا تمام امکانات از قبیل خانه های ملا امام مسجد مردانه که گنجایش 170 نفر داره و مسجد زنانه که گنجایش 130 نفر داره وضوخانه های جداگانه برای زنانه و مردانه و همچنان یک زمینه اشتغالزایی برای مردم اهالی منطقه که از جمله کارگرای ماهر مسلکی و غیر مسلکی را ما اینجا همراه خود در پروژه داریم. زابل ولایت په مرکز کلات کې د یو محراب مسجد رغنیزې چارې سږ کال د څه باندې 3.3 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوي دي چې دا مهال شاوخوا 10 سلنه بشپړې شوي دي. دا خو ډېر ښه کار وسو چې پر دغه عمومي لاره د مشتانو کار وسولو په دونه غټه ساحه کې مشتت نه ولو دا ډېر غټ ضرورت و دا ضرورت حل سولو هم د زنانه مشتان ستا هم مثال د مردانه و د هم تشناپونه او د څو ځایونو هر څه زمینه نه برابره سوه په دا دشت کې نه وټل و نه ښه و د خلکو لمنځونه قضا کېدله اوس د خلکو ضرورت حل سوله. د زابل ولایت اړوند د شاجوی ولسوالۍ جومات ودانیزې چارې سږ کال د شاوخوا 15.1 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوي دي چې دا مهال 15 سلنه کاري پرمختګ لري. د غزني ولایت د ابند ولسوالۍ اړوند جومات رغنیزې چارې سږ کال د څه باندې 4.2 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوي دي چې دا مهال 10 سلنه کاري پرمختګ لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم نجیب الله نجیب دی. د غزني ولایت د کور او ښار جوړولو ریاست څخه دلته د ابند ولسوالۍ کې چې کوم مسجد جوړیږي د دې د دایمي نظارت او مراقبت لپاره توظیف شوی یم. نو دغه مسجد چې جوړیږي دا په 3 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې پیشرفت فزیکي د دې پروژې فعلا 10% پرمختللی دی او د دې قرارداد د لاجورد بدخشان ساختمانی شرکت سره شوی دی نو چې فعلا عملا کارونه جریان لري او په حدود د 10 کارګرو دلته روزمره کار کوي. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د یو محراب مسجد رغنیزې چارې سږ کال د څه باندې 4 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوي دي چې دا مهال شاوخوا 10 سلنه کاري پرمختګ سره جریان لري. دا د اندړ ولسوالۍ مربوط یو خواته نانی کلی ده دا خود د وګړې ساحه ده د وګړې په ساحه باندې مشهوره ده دغه جای دا اوس
موږ تاسو پکې ولاړ یو دغه مسجد ته چې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان په اساس دا مسجد شروع شوی ده. په یو کال کې به کار بشپړیږي تقریبا. او د اسلامي امارت یا د پادامي وزارت کارکوونکي روزمره کارونه تعقیبوي له شرکتو سره په همغږي باندې. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړوند مسجد رغنیزې چارې سږکال د 15 میلیونه افغانیو په ارزښت پیل شوي دي چې د مهال له 10 سلنه څخه زیات کاري پرمختګ لري. یکی از انجینرهای شرکت قراردادی در اعمار پروژه یک محراب مسجد واقع سید آباد و میدان وردک. این قرارداد میاد این قرارداد به مدت 1 سال می باشه که تاییدم ما بیشتر از 30% کارهای پروژه به شکل معیاری پیش رفته و ما کوشش‌های ما به می است که الی میاد ما بتانیم کارهای پروژه را به شکل درست انجام بدیم و پروژه را به خیر تکمیل کنیم. د یادو پروژو د کار په جریان کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. هغوی وایي دلته د مسجد کې کار کوو، موږ ډېر د خپل کار نه ډېر خوشحاله یو، د تاسو نه ډېر راضي یو چې موږ ته هم دغه کار زمینه دلته مساعده کړه چې موږ دغلته کار کوو. نو د نور آبادۍ ته موږ ډېر خوشحاله یو، دا زموږ منطقه ده. نو مننه تاسو نه ډېر خوشحاله یو. د جوماتونو د دغو پروژو پر تطبیق د کابل کندهار پر لویه لار تلونکي مسافر او د سیمې اوسیدونکي خوښي څرګندوي او یادې پروژې خورا ګټورې بولي. بیخي ډېر خوشحاله یو. بس دغه د اسلامي امارت څخه موږ بیخي ډېر خوشحاله یو او چې دا مسجد و دا دغه جوړ سي دا خو بیا بیخي ښه دی. ولې داسې دی چې سړی د سفر سره روان په سفر او چې داسې خپل اوبه سړي ته ورسېږي او دا څو د لمانځه ځای سړي ته ورسېږي، دا بیخي ډېر ښه. دغه راز ټولګټو وزارت د کندهار هرات لوی لارې په اوږدو کې هم د 8 محرابه جوماتونو رغلیزې چارې پیل کړي دي چې د هر یو جومات کار به د 1 کال په موده کې بشپړ شي. د یادونې وړ ده د یادو جوماتونو په رغونې سره به د کابل کندهار لوی لارې د تلونکو مسافرو ستونزې کمې شي. نارینه او ښځینه لمونځ کوونکي به د سفر پر مهال د لارې په اوږدو کې خپل لمونځونه ادا کوي.